څه وخت چې زموږ آرډر جویننګ نه دی ورکړی زه خو دلته کار کوم ولې خپل کور هم ساتم اوس خو 2 میاشت زه خپل کور سره کوم چلوم فارغ خو نه ګرځو خپل کور هم غواړي د ګراني دي هر شی د کوچنیان لرو هر خپل کور ساتو دغه وجه سره دلته 2 میاشت 3 میاشت دلته لګیا یم څه وخت زما آرډر چې رالی جویننګ مې ورکړي بیا زه دا یخي کار پرېږدم زما نوم عبدالرحمن بلوچ دی کور مې کویټه کې دی دلته رهایشي یم زه چې ایم ایس سی کړی کالج یونیورسټي اسلام آباد کې آرکیالوجیست ډپارټمنټ کې 2017 کې دا لس اوس خو 2025 روان دی د 10 کال کې زه یخیم کار وکړې د غربت سره کم زه خپل کور مې چلیدلی و خرچې مې پورته کړی و خپل تعلیم وکړي تعلیم سره بعد کې دا کمیشن پوسټ رالی د فیلډ آرکیالوجیست دا مې کلیر مې وکړي انټرویو مې کلیر کړې ریټرن مې کلیر دا دواړه کلیر وسو رزلټ هم چې رالی اوس چې دی 2-3 میاشت لګیږي جویننګ دپاره دا 2-3 میاشت دا وجه سره چې غربت دی کور ساتې غواړی کور خپل خرچې غواړی کوچنیان لرو دا د خرچې دپاره اوس 2 میاشت 3 میاشت زه دلته کار لګیا یم دا چې فارغ سو زما هلته به جویننګ وسو بیا زه دا کار به پرېږدو یخي کار پرېږدو د غربت کې یخي کار مې یونیورسټي مخکې هم کړی دی اوس هم زه لګیا یم 10 کال سره چې زما ډګري کمپلیټ سو بیا هم زه کور کې ناست نه و زه بیا هم خپل ګرځو خپل ډوډۍ دپاره ماښام ډوډۍ مې پیدا کړې و بیا به راویستلی و هغه ورځ ما ته خوب نه رالی په یقینا یو خو خوب دا رقم دی چې ستړی یم زموږ ولاړی څونه کار مې کړی د ګرده زما هیر سو کې دونه خوشحال څوک به 17 ګریډ ته الله پاک ما ته دغه ځای باندې راوستې ولې زموږ محنت دی الله پاک هر چا محنت سړی ضایع نه کړي چې تا خپل شی کې محنت وکړې خلوص سره ایمانداري سره هغه کار به کوې الله پاک تا سره سات دی قدم قدم په سات در سره